ذبیح الله مجاهد پخوا چړته و، حیرانوونکې خبرې کړې. دا چې څنګه اوس یې ویلي د پوهېدو لپاره مطلب تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په تېرو نږدې 12 لسیزو کې د طالبانو ویاندوی له کابله کوله. مجاهد چې د لومړي ځل لپاره یې څېره د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خلکو ولیده، وایي په پلازمینه کابل کې د خپل دښمن تر زنې لاندې اوسېده. دوی وایي امریکایي او افغان ځواکونو فکر کاوه چې مجاهد یو خیالي نوم دی او اصلا یو تن نه بلکې څو تنه دي. ده همدا راز ویلي زه څو وارې د دوی له چاپو روغ ووتم. دوی کلک باور درلود چې ذبیح الله یو جعلي نوم دی او وجود نه لري. 43 کلن مجاهد زیاتوي زه په افغانستان کې آزاد ګرځېدم. فکر کوم چې دې تصور چې مجاهد هسې خیالي نوم دی زما سره مرسته کړې وه. له ډېره وخته په کابل کې اوسېدم، د هېواد ګوټ ګوټ ته تلم راتلم. د طالبانو د حملې لومړي لاس معلومات به مې ترلاسه کول. زه د خپلو دښمنانو لپاره یو معما وم. مجاهد دا هم ویلي چې امریکایي پوځیانو زما په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته پیسې ورکولې. په لسګونو ځلې د استخباري معلوماتو پر اساس په دې هیله چې ما به عمومي عملیات کړي، خو ما هېڅکله هڅه ونه کړه چې ووځم. حتی په دې مې هم فکر ونه کړ چې له افغانستانه لاړ شم. مجاهد ویلي چې دی اصلا د پکتیا ګردیز اوسېدونکی دی او زده کړې د کوړه خټک په حقانیه مدرسه کې کړې. د طالبانو د کابینې یو شمېر نور وزیران لکه سراج الدین حقاني، نجیب الله حقاني، ملا عبداللطیف منصور او ملا عبدالباقي حقاني هم د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې. مجاهد ویلي چې دوی وروسته له دې د طالبانو ویاندوی شو چې تر ده مخکې نه ویاند ونیول شو. دوی وایي چې د طالبانو مؤسس ملا محمد عمر اخوندزی نه دی لیدلی، خو د طالبانو دوه نور مشران ملا اختر محمد منصور او ملا هبت الله اخوندزادی له نږدې لیدلي. په هر حال تاسو د ذبیح الله مجاهد دا خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د بیا چې تاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.